د کهانۍ شروعات د کلاوډي نومي یو بزنسمن نه کیږي کوم چې خپل اپ یې روان وي خو لاره کې چونکې نن ټریفیک ډیر سیوا وي د دې وجې نه کلاوډي ډیر زیات غوسه وي ولې چې نن د دې یو ډیر ضروري میټینګ دی او دا په هر حال کې دا میټینګ اټینډ کول غواړي. خیر کلاوډي په څه ناسه طریقه باندې خپل اپ ته ورسي او بیا د لیپ په ذریعه باندې بره تلل غواړي خو دې ټیم کې ورته د خپلې ښځې لورینا پون راشي. کلاوډي پون اوچت کي نو لورینا ورته وایي چې بهر ډیر شور جوړ دی خو ما ته څه پته نه لګي چې اخر دا څه روان دي اصل کې دا د زومبیزو شور وي خو لورینا ته څه پته نه وي. کلاوډي ورته وایي چې خپل کور کې کینا د ګبراهټ څه خبره نشته د خبرو په دوران کې د لیپ بجلی لاړه شي نو دا لیپ په مینس کې ودرېږي. کلاوډي د خپلې ښځې پون کټ کي او د لیپ اپریټر سره رابطه وکړي. اپریټر ته ډیر زیات غوسه شي ورته وایي چې نن زما ډیر ضروري میټینګ دی او زر تر زره دا لیپ ټیک کوي. اپریټر ورته وایي چې د لیپ جنریټر کې لږه خرابي راغلی ده او زه زر تر زره څه کسان لیږم چې دا جنریټر ټیک کړي. کلاوډي د جنریټر د ټیک کېدلو انتظار کوي چې دې کې ورته د خپلې سیکرټرۍ سارا پون راشي. سارا ورته وایي چې تا له زر تر زره میټینګ ته راتلل پکار دي ولې چې میټینګ کې څومره هم خلک دي هغوی دلته نه تلل غواړي خو کلاوډي ورته وایي چې ته دا کسان په څه ناسه طریقه باندې ایثار کا زه په 15 منټه کې در رسمه. د دې نه بعد کلاوډي ډیر زیات غوسه وي بیا یو سیګرټ ولګوي او انتظار شروع کړي. د سټیم انتظار نه پس چې کله بجلی رانشي نو کلاوډي ډیر زیات غوسه وي او دوباره د اپریټر سره رابطه وکړي. نو اپریټر ورته وایي چې ما څه ټیکنیشن د جنریټر د ټیکېدلو دپاره لیږلي دي او زر تر زره به جنریټر ټیک شي. نو کلاوډي ته د یو ټیکنیشن نمبر واخلي او بیا ورته پون وکړي ورته وایي چې جنریټر به څومره ټیم کې ټیک شي خو دې ټیم کې اچانک ټیکنیشن چغې شروع کړي. په دې باندې کلاوډي ډیر زیات حیران شي دا پون کټ کړي او دوباره د اپریټر سره رابطه وکړي او ډیر زیات ورته غوسه شي. بیا په غوسه کې د دې لیپ د دروازې د کولاوولو کوشش کوي. کلاوډي په پول طاقت سره دا دروازه لږه شان کولاو کړي خو دا نوره کولاوېدی نشي. کلاوډي د مدد دپاره چغې شروع کی خو دلته کې څوک نه وي. خیر لږ ټیم پس کلاوډي ته دوباره د خپلې ښځې پون راشي ورته وایي چې زموږ دروازه ډیره په زوره زوره ټکیږي خو څوک ځان نه راښیي چې اخر دیو څوک دي. په اصل کې دا زومبیز وي خو دیو ته لا د زومبیزو په باره کې څه پته نه وي. کلاوډي ته د خپلې ښځې د خبرو نه پته ولګي چې ډیره زیاته ګبراو شوې وي نو ورته وایي چې ته څه ټینشن مه اخله زه خپل ملګری ستا د پروټیکشن دپاره درلیږمه. د دې نه بعد کلاوډي پون کټ کړي او بیا خپل ملګري ته پون وکړي ورته وایي چې زموږ کور ته زر تر زره ځان ورسوه زما ښځه په مصیبت کې ده. نو د کلاوډي ملګری د دې خبره ومني. کلاوډي له اساسه مکلي نه وي چې دې ټیم کې اچانک یو غوبل جوړ شي او هر طرف ته منډې جوړې شي. په دې باندې کلاوډي ډیر ګبراو شي دې ته څه پته نه لګي چې اخر دا روان څه دي. دې کې اچانک څه زومبیز په دې باندې حمله وکړي خو چونکې دا لیپ بند وي نو دا زومبیز دننه راتلی نشي. په اصل کې زومبیز په ټوله علاقه کې خواره شوي وي. کلاوډي چې دا وویني نو ډیر زیات ګبراو شي خو دې ټیم کې په زومبیزو باندې د بهر نه شور ولګي نو دیو دلته نه لاړ شي. د دې نه بعد کلاوډي خپل ملګري ته پون وکړي ورته وایي چې ټوله علاقه کې زومبیز خواره شوي دي او زر تر زره زموږ کور ته ځان ورسوه. نو د دې ملګری ورته وایي چې ما نه هم زومبیز تاو شوي دي او لږ ټیم پس د هغه د چغو اوازونه راشي او بیا د هغه پون کټ شي. دې باندې کلاوډي ډیر زیات خفه وي دې ته پته ولګي چې زما ملګری هم زومبیزو مړ کو. بیا چې کله خپلې ښځې لورینا ته پون کول غواړي نو لورینا د دې پون نه اوچتوي نو دې سره د خپلې ښځې غم پیدا شي. خیر لږ ټیم پس د لیپ بجلی راشي خو د دې دا لیپ اوس هم ولاړ وي. نو کلاوډي یو ځل بیا د لیپ اپریټر سره رابطه وکړي ورته وایي چې د لیپ کې اخر مساله څه ده اوس خو بجلی هم شتې دی. دې نه مخکې چې د لیپ اپریټر ورته څه خبره وکړي د هغه کمرې ته زومبیز راشي او هغه هم مړ کړي. د کلاوډي اخري امید هم ختم شي. لږ ټیم پس یو زومبي په کلاوډي باندې حمله وکړي خو دا تې په څه ناسه طریقه باندې ځان آزاد کړي او بیا د لیپ نه د لوحې والا دا پیپ راوباسي. دې باندې د زومبي نه سر ووهي او په تیزي مړ کړي. د زومبي د سر نه ډیره وینه روانه وي او د دې لیپ ته رادننه کېږي. نو کلاوډي پیپ راواخلي او د دې په ذریعه باندې دا زومبي دلته نه لرې کړي. د دې نه بعد په اوبو باندې مخ او لاس ووینځي. بیا چې لیپ کې وګوري نو دلته کې ډیره وینه جمع شوې وي. نو دې باندې څه کاغذونه کېدي چې دا وینه نوره خوره نشي. د دې نه بعد کلاوډي د آرام ساه واخلي خو په دې ټیم کې د کلاوډي نظر په سیلویا نومې یو جینۍ باندې ولګي کومه چې د دې کمپنۍ کې ملازمه وي. نو ورته آواز وکړي او د ځان خواته راوغواړي. بیا ورته وایي چې د دروازې په کولاوېدله کې زما مدد وکړه. نو دواړه د دې دروازې د کولاوولو کوشش کوي خو دا دروازه دومره مضبوطه پساو شوي چې دا د کولاوېدو نوم نه اخلي. او په دې ټیم کې په غلطۍ کې د کلاوډي نه هغه پیپ وغورځېږي. د کم په وجه باندې چې شور وشي دیو ته پته ولګي چې د شور په وجه باندې به زومبیز اوس راشي. نو سیلویا د لیپ ته دننه کېدلو کوشش کوي خو د لیپ دا دروازه چونکې ډیره کمه وي دې کې دا پوره نه ځایږي. او دې ټیم کې اچانک یو زومبي راشي
شي سیلویا ته به هر یو ډنډه میلاو شي د کم په ذریعه باندې چې دا د زومبي نه سر ووهي او مړ کي. په دې باندې سیلویا ډیره زیاته خوشحاله وي خو د دې د خوشحالي د ډیر ټیمه پورې نه وي ولې چې اچانک د شانه نور زومبیز حمله وکړي او په لږ ټیم کې تې سا وباسي. کلاوډي ډیر زیات خفه وي او دې سره د خپلې ښځې غم وي. نو دا خپلې ښځې ته فون وکړي. لورینا چې فون اوچت کړي نو ورته وایي چې زما نه ګل چاپېره زومبیز تاو شوي دي او ډیره زیاته خفه وي. بیا په فون کې د لورینا شور راشي او د دیو دا رابطه کټ شي. کلاوډي ډیر زیات خفه وي. د دې دا خیال وي چې لورینا هم مړه شوه. کلاوډي په خپله ښځه پسې ډیر زیات خفه وي او د لیپ کې یو سیټ ته کښېني. لږ ټیم پس د لیپ خواته یو کس راشي او د دې نظر چې په کلاوډي باندې ولګي نو د کلاوډي مدد کول غواړي خو کلاوډي ورته وایي چې دا دروازه نه کولاویږي ولې چې دې باندې موږ ډېرې وسې کلي دي او ته دلته نه وتښته ګنې زومبیز به تا دلته کې مړ کړي. کلاوډي هسې هم د خپلې زندګۍ نه ډېر تنګ وي. لږ ټیم پس دلته کې زومبیز راشي او دې کس باندې حمله وکړي. په دې باندې کلاوډي ته ډېره زیاته غوسه ورشي او په غوسه کې د زومبیزو مخ کې ودرېږي. بیا هغه پیپ راواخلي او د دې په ذریعه باندې دا زومبیز وجني. په لږ ټیم کې دا ټول زومبیز مړه کړي. لږ ټیم پس د دې سیکریټري سارا هم راشي. دې پسې شاته زومبیز لګېدلي وي. نو کلاوډي ورته آواز کړي چې یو کمره کې پټه شه ولې چې د لیب دا دروازه کولاوېدی نشي. سارا یو کمره کې پټه شي خو دې پسې شاته چونکې ډېر زومبیز را روان وي او دا ټول دې کمرې ته وردن نشي او ډېره په بېرحمۍ سره یې مړه کړي. په دې باندې کلاوډي ډېر زیات خفه شي او بیا ډېر زیات وژاړي. د دې نه بعد کلاوډي خپل موبایل کولاو کړي نو د سوشل میډیا نه ورته پته ولګي چې هر طرف ته صرف زومبیز دي. لږ ټیم پس دوباره د دې لیب بجلي لاړه شي او څه زومبیز لیب ته راورسي. دیو لیب ته د دننه کېدلو کوشش کوي خو دې ټیم کې د شاته نه څوک شپېلې ووایي زومبیز دغه طرف ته روان شي. نو دا کس په ډزې شروع کړي او دا زومبیز مړه کړي. په اصل کې دا یو آرمي افسر وي. کلاوډي چې دا وویني نو ډېر زیات خوشحاله شي. ورته وایي چې ما دلته نه وباسه. نو افسر د دې لیب د کولاوولو کوشش کوي خو د دې دا دروازه دومره مضبوطه پسه وي چې دا نه کولاویږي. نو کلاوډي ورته وایي چې بره جنریټر کې څه مسله ده د دې وجې نه دا لیب بند دی. دې ټیم کې اچانک یو زومبي په دې افسر باندې حمله وکړي خو دې سره چونکې یو چرایز وي په دې باندې دا زومبي ولي او مړی کړي. د دې نه بعد افسر کلاوډي ته وایي چې زه بره د جنریټر د ټیک کېدلو دپاره ځمه. بیا ورله د رابطې دپاره یو ډیوایس ورکړي. ورته وایي چې د دې په ذریعه باندې ماته لار وښیوه چې اخر دا جنریټر چېرته پروت دی او د خپل حفاظت دپاره یو تماچه هم ورکړي. ورته وایي که چېرته زومبیزو تا باندې حمله وکړه نو ته به د زومبیزو نه سر ولي. د دې نه بعد افسر بره روان شي. کلاوډي ورته لاره وښیي. کلاوډي ورته وایي چې د خپل ځان خیال ساته ولې چې د جنریټر خواته ټیکنیشن هم تلي وو کومونه چې به اوس زومبیز جوړ شوي وي. په دې ټیم کې اچانک څه زومبیز د کلاوډي خواته راشي نو دا پې په تماچه باندې ډزې شروع کړي او ټول زومبیز وولي خو بیا ډېر زیات خفه وي ولې چې کومو خلکو باندې دې ډزې وکړي دا ټول د دې د کمپنۍ ملازمین وو. خو افسر ورته وایي چې اوس دا زومبیز دي او د دیو په وجله کې زموږ د ټولو خیر دی. دې باندې تا افسوس مه کوه. په دې ټیم کې د افسر خواته د زومبیزو یو غل جوړ شي او د دیو دا رابطه کټ شي. نو کلاوډي ته پته ولګي چې د افسر باندې هم زومبیزو حمله وکړه او مړ یې کو. په دې باندې کلاوډي ډېر زیات خفه شي او د دې هغه اخري امید هم ختم شي. نو کلاوډي د خودکشۍ کولو فیصله وکړي او بیا په خپل سر باندې تماچه کیږي. څنګه چې دا په ځان باندې ډز کوي نو اچانک د بره نه هغه افسر چغې شروع کړي. افسر کلاوډي ته وایي چې د لیب دا بره دروازه کولاو کا. نو کلاوډي هغه پیپ راواخلي او د دې په ذریعه باندې د لیب بره حصه کولاو کړي. دې کې افسر لاندې راکوز شي او بیا په خپل چرایز باندې بهر ټول زومبیز ولي. د کلاوډي نظر چې د افسر په خپه باندې ولګي کم باندې چې د زومبیزو د چیچلو نشان وي نو د دې باره کې تې تپوس وکړي. افسر ورته وایي چې ډېرو زومبیزو په ما باندې حمله وکړه او ما ټول زومبیز ختم کړه خو یو زومبیز زما خپه وچیچله. بیا ورته افسر وایي چې دا وایرس یو لیبارټرۍ نه خور شوی دی چېرته کې چې څه ساینسدانانو تجربه کوله او د هغوی تجربه ناکامه شوه. لږ ټیم پس د افسر باندې الټي ولګي نو دې ته پته ولګي چې څه ټیم پس دې نه هم یو زومبیز جوړېدو والا دی. دا کلاوډي ته تماچه ورکړي. ورته وایي که په ما باندې پوه شوي چې ما نه یو زومبیز جوړېږي نو دې تماچه باندې به ما نه سر ولي. کلاوډي خو داسې کول نه غواړي خو افسر ورته وایي چې دا زه ستا د حفاظت دپاره کول غواړم. خیر دغه شانته کې لږ ټیم تیر شي د افسر نه یو زومبیز جوړېدل شروع شي خو دې ټیم کې کلاوډي وده وي نو د افسر په کلاوډي باندې حمله وکړي. کلاوډي راپاسي او د دې د چیچلي نه په څه ناسه طریقه باندې ځان بچ کړي او بیا پې کلاوډي یو ډز وکړي په کم سره چې افسر مړ شي خو ګولۍ د لیپ نه راوتمبېږي او د دې پنډۍ کې خښه شي.
په دې باندې کلاوډي ته ډیر درد میلاو شي او د دې د زخم نه وینه روانه وي نو د ټولو نه مخکې دا خپل زخم وتړي د کلاوډي نه چونکې ډیره وینه تللی وي نو د کمزورۍ په وجه باندې دا بېهوشه شي او لږ ټیم پس چې کله په هوش کې راشي نو ګوري چې هر طرف ته خاموشي ده په دې ټیم کې کلاوډي ته یو پون راشي نو کلاوډي پون اوچت کی دا لورینا وي کلاوډي چې د لورینا خبرې واوري نو ډیر زیات خوشحاله شي ولې چې دا د زومبیزو نه بچ شوي وي په دې ټیم کې د کلاوډي موبایل بند شي خو بیا هم کلاوډي ته د ژوند د تیرولو یو امید میلاو شي نو دا د دې دروازې د کولاولو کوشش کوي خو چې ګوري نو د دې نظر په یو سریه باندې ولګي کوم چې د لیب دروازه کې پساو وي دا د سریه راوباسي او بیا چې د دروازې ته زور وکړي نو دروازه کولاو شي د دې نه بعد کلاوډي د لیب نه بهر راوځي نو ګوري چې ډیر زومبیز مړه شوي دي کلاوډي ته پته ولګي چې دلته به ضرور د آرمي ټیم راغلی وي کوم چې دا زومبیز ختم کړي دي د دې نه بعد کلاوډي د بیلډینګ نه وتل غواړي خو دې ټیم کې یو زومبیز د کلاوډي طرف ته ور روان وي د کوم چې دواړه خپې نه وي کلاوډي ته په لته باندې سر ووهي او مړی کي د دې نه بعد بهر وځي بهر هر طرف ته خاموشي وي او بیا د څه مزل نه پس دې ته یو زومبي میلاو شي څنګه چې دا زومبي په کلاوډي باندې حمله کوي نو څوک یې د لرې نه ولي او مړی کي په اصل کې دا ټول ښار د آرمي په کنټرول کې وي دیو دا زومبیز ختمول غواړي د کلاوډي نظر چې په دیو باندې ولګي نو ډیر زیات خوشحاله شي دغه شانته کې د کلاوډي زندگی بچي په دې باندې زمون کہانی ختميږي ویډیو مو خوښ شوی نو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ